حضرت مولانا پیر عین الله صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث هغه یو عمل ښودلی دی د جمعې په ورځ باندې چې څه ټایم کې نفل کیږي، چې کم ټایم کې نفل کیږي نو په دغه ټایم کې څلور رکعاته د نفلو نیت وتړه چې څه ټایم هم نفل کیږي، نفلي مونځ چې کوم وخت کیږي نو د څلور رکعاتو نفلو نیت وتړه. په هر رکعت کې د الحمد نه پس قل هو الله احد 50 ځلې ووایه. نو په یو رکعت کې 50 ځل شو، په دو رکعتو کې 100 ځله، په څلور رکعتو کې 200 ځل قل هو الله احد. د جمعې په ورځ باندې دا مونځ وکړه. کم انسان چې دا مونځ کوي د جمعې په ورځ په زندګۍ کې یو ځل وکړه، 2 ځل وکړه، 3 ځل وکړه، وایي دا انسان به اله وفات کیږي چې دی په جنت کې خپل ځای وګوري، په جنت کې خپل مقام ورته میلو شي، په خوب کې ورته ویلی شي جنت کې دا ستا ځای دی. نو څلور رکعاته نفل او د سورې اخلاص نبی علیہ السلام فرمایي د سورې اخلاص باره کې چا 3 ځلې سورۃ اخلاص قل هو الله احد وی نو دا داسې شوه لکه د چې پوره ختم د قرآن پاک وکړه. چا چې 100 ځلې وی نو د دې انسان له به الله پاک بے شمار نعمتونه ورکوي. د 200 ځل سورې اخلاص فضائل حاجی عبدالوهاب صاحب د الله قبر دنونه رکھی هغوی تقریباً سنه لس چې کم دی فضائل کم انسان 200 ځل قل هو الله احد روزانه وی الله پاک به د باندې 300 دروازې د خپل رحمت کولاوي. د خپل رحمت به د الله یو دروازه هم زموږ دپاره ډېره ده، 300 دروازې به الله د خپل رحمت کولاوي، 300 دروازې به الله د خپل قهر د دشمنۍ د غضب د بیمارو 300 دروازې به دغه الله بندي. او په جنت کې به 21 بنگلې د انسان دپاره. نو ډېر لوی فضایل د سورې اخلاص راغلی دي. نبی علیہ السلام یو صحابي لیږلی یو ځای له امامتۍ له، نو هغه به هر یو مانځه کې قل هو الله احد وي، هر مانځه کې قل هو الله احد. مقتدیان راله نبی علیہ السلام ته یو قربان تاسو امام را لېږلی هر مانځه کې سورې اخلاص وي. نبی علیہ السلام صحابي ته ویل که دا ولې هر مانځه کې وی د الله محبوبه دې صورت سره زما محبت ډېر، صورت میں خوخ ډیر زیات دی. وی وجہ صدا وی دی که زما د رب صفت ډیر زیات دی. قل اے پیغمبر اوایا هو دغه الله احد اغا ذات تے چی یو دے شریک ولی نشتا، اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے، لم یلد اللہ بچی ندی روڑی، اللہ اولاد نشتا، ولم یولد نا اللہ دا جان پیدا دے، ولم یکن لہو کفون احد دا اللہ سیال برابر حصق نشتا. نو دی کہ زمان دا رب صفت تے نبی علیہ السلام ہوتے دا دی صورت محبت پتا جنت تورسی. نو دا جمعہ مبارک و رزبانی چکل موقع ملوشی دا غصر رو کتا منسکوی. اللہ دا عمل توفیق لگی. ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم تب علينا انکا انت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك.